نننې زمونږ سبق درېمه سپاره سورت آل عمران آیت نمبر 15 خوانوال آیت اعوذ بالله الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحان لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قل تورت اوایا او انبئکم آیا خبر در کم تاسو ته بخیر من ذالکم په غوره سره د دغه مذکوره څیزونو نه للذین د پاره د هغه کسانو اتقوا چې ځان یې وساتو د خلاف د الله نه عند ربهم پنیز د رب د دی جنات جنتون بوی تجری بهیگی با من تحتها الانهار لاندې د اونو د اغین والی خالدین فیها ہمیشہ بوی پا اغی کے وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ او بیبیان پاکے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور رضامندیا د طرف د اللہ نا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ او اللہ لیدن کے د خپل بندگانو لرا الذین آغا کسان یقولون چوائی دی ربنا اے رب زمونگا اننا یقینا منگا اننا آمنا یقینا منگا ایمان راوڑے دے فاغفر لنا نو بخنا اوکی منگتا ذنوبنا د گناہون زمونگا وقنا عذاب النار او بچ کی منگا د عذاب د اورنا الصابرین صبر کون کی والصادقین او رشتنی والقانتین او عاجز کون کی والمنفقین او خرچ کون کی والمستغفرین او بخن غختن کی بالاسحار پا وقت صبا کی شہد اللہ بیان کئی اللہ انہو لا الہ الا ہو یقیناً شان دادے نشت بل حاجت روا مگر دا اللہ دے والملائکہ او فرشتے وَأُولُو الْعِلْمِ او خاوندان د علم قائما بالقسط اولار دی پا انصاف توحید باندے لا الہ الا هو العزیز الحکیم نشت بل حاجت روا مگر دا اللہ غالب حکمت والدے ان الدین یقیناً کامل دین عند اللہ الاسلام پنزد اللہ اسلام دے ومختلف او اختلاف نو کرے الذین اوتوا الکتاب آغا کسانو چې ورکړی شوی د ورته کتاب
الا مگر من بعد فز د آغنا ما جاءهم العلم چراغ دیت علم د وجه د ضد او د عنادنا بینهم پخپل مینس کې حق پرستو سره ومن یکفر او چا چې کفر وکړو بآیات الله پایاتونو د الله باندې فإن الله فسيقينا الله سریع الحساب زر حساب کون کے دے